बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په विंडोज 11 کې چې دی په یو 15 شارټکټ باندې کار کوو. اولنی شارټکټ چې دی چې کله موږ د کیبورډ نه د وینډوز او آر یعنی وینډوز کی پلس آر بټن ووهو نو موږ سره لاندې دغه وړوکی وینډو راخلاصېږي چې دې وینډو په مرسته په دې ځای کې چې دی موږ هر څه لیکو موږ ته راخلاصوي په کمپیوټر کې، که هغه ورډ دی، که ایکسل دی، که پاور پوینټ دی، که فوټوشاپ دی، که په وینډوز کې کوم پروګرامونه دي، نوټ پیډ دی، ورډ پیډ دی، ټول کمانډونه چې دی دا موږ ته چې دی راخلاصوي، پروګرامونه موږ ته راخلاصوي. دا یو شارټکټ شو چې وینډوز کی پلس آر. او دوهم شارټکټ چې دی د کمپیوټر چې کله موږ په دې پی سي باندې کلیک کوو دا د ډرایوونه راځي، د دې لپاره چې زه د دې ډبل کلیک نه خلاص شم او راشم په کیبورډ د لارې دا ځای راخلاص کوم نو وینډوز کی پلس ای به وهو د کیبورډ نه وینډوز کی پلس ای. ورپسې چې دی ورپسې شارټکټ چې دی کله موږ دلته راشم زه په دې سټارټ بټن باندې چې دی رایټ کلیک کوم او سیټینګ ته راځم نو غواړم چې دا په شارټکټ راخلاص کوم نو وینډوز کی پلس آی وهم وینډوز کی پلس آی نو دا به موږ سره چې دی په اتومات ډول باندې دغه وینډو راخلاصه شي چې د دې کې موږ هم د کمپیوټر هر یو سیټینګ چې دی په اسانۍ سره کولی شو.